له بده مرغه باید وویل سي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې نیمه پېړۍ جګړې وې د دوه لویو زبرځواکونو لکه شوروي اتحاد او د امریکا او د هغوی د ناټو د سازمان د غړو هېوادونو یرغلونه ول. د اسلامي امارت له حاکمیت څخه راوروسته که څه هم د حکومتولۍ په اړخ کې ستونزې شتون لري، خو یو سرتاسري امنیت چې د افغانانو غوښتنه وه ټینګ شوی ده. زموږ هیوادوال نه وژل کیږي، په کور دننه کې جګړې نسته. نو هغه ځینې پخوانۍ څېرې چې په بهر کې غونډې جوړوي او د بهرنیانو په اشاره باندې افغانستان ته بیا جګړې راولي، زما په اند دا د حل لاره نه ده. موږ پوهیږو چې په تیرو کې هم ټولو حزبونو او تنظیمونو په جګړو کې ګډون درلوده او هیچا ګلان نه دي کړي، او افغانان دا حق لري چې د خپل هیواد او خلکو لپاره مبارزه وکړي، ناستې وکړي. خو دا ناستې باید په افغانستان دننه کې وي. د افغانستان د اسلامي امارت سره چې هغوی یو ځانګړی کمیسیون هم جوړ کړی ده، پخواني د جمهوریت چارواکي او هغه سیاسیون چې د طالبانو مخالفین دي اړیکې ونیسي، د سولې او د ورورۍ په فضا کې دغه ستونزې حل کړي. دا چې په ویانا کې د تش په نامه د مقاومت د جبهې د مشر ښاغلي احمد مسعود لخوا غونډه جوړه شوې وه، او دا غونډه د نورو غونډو په پرتله ډیره کمرنګه وه، ځکه چې یو خو دغه پخوانۍ څېرې او سیاسیون په افغانستان کې خپل امتحانونه ورکړي دي، د افغانستان د خلکو حق یې خوړلی ده، غصب یې کړی ده، او د افغانستان خلک له دوی نه کرکه لري. له بل لوري نړیوال په ځانګړي ډول امریکا هم په دوی باندې باور نه لري، ځکه چې د امریکا سیاست او د هغوی ستراتیژي ته هم د همدغو پخوانیو څېرو چې غاصبینو، فاسدینو، د تعصبو، د نفاق تخم په افغانستان کې شنده، ښه حکومتداري نه کوله، ماته یې ورکړې ده. یعنې غربي او شرقي نړۍ له دوی نه ناراضه دي. نو پر ځای د دې چې دوی دغسې بې ځایه بې وخته غونډې ونیسي چې هغه افغانانو او زموږ ګران هېواد افغانستان ته هېڅ ګټه نه کوي، ښه به دی چې د افغانستان د اسلامي امارت سره چې مخکې مې ویلې په اړیکې کې سي او کومې غوښتنې چې لري هغه دې ورته وړاندې کړي. افغانان نور له جګړې ستړي دي او دغه سیاسیون او پخواني چارواکي دې هم پوه سي چې بیا به هېڅکله هم افغانان دوی پسې لاړ نه سي، د افغانانو نوم دې په نړیواله کچه نه بدوي. راځئ چې د یو افغان او مسلمان په توګه د خپل هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په هکله فکر وکړو او یو داسې لاره پیدا کړو چې په هغې کې ټول افغانان د یوې لویې جرګې له لارې راټول شي او د خپلو خلکو راتلونکی وټاکي. په دې کې د افغانستان د اوسني حکومت هم ډېر هغه واک ده چې باید دوی اوس په واک کې دي، داسې یو لارې ته د ټولو افغانانو لپاره شرایط آماده کړي. دا به د افغانانو همداسې د سیمې او د نړۍ د خلکو لپاره هم ګټوره تمامه شي. بې له دې نه د بې وخته بې ځایه غونډو جوړول دا د افغانستان د مظلوم ولس په سر باندې لوبې دي چې زموږ ځینې افغانان ترسره کوي.